درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا مصطفی حقمل ستاسو سره دی. په دې هیله چې تاسو هم خپل کتابونه، کتابچې، قلمونه ولرئ او له ما سره اوسیږئ. یعنې ذهن، فکرا، جسما ټول ماته متوجه اوسیږئ. سمه ده؟ آفرین. ښه درنو زده کوونکو، موږ تاسو نننی لوست چې دی کیسې دی. کیسې وایو. موږ تاسو کیسې وایو. درس مو کیسې دی. کیسې یعنې څه؟ کیسې یعنې څه؟ هغه څه چې په اورېدلو سره تاسو ذهن ته ډېر شیان درغل. ډېر. زه درته وایم دا څه دي چې ورته وایي چې ځه نه ځي، او چې ورته وایي چې مه راځه راځي. څه شی دی دا؟ راته ووایئ. آفرین. شونډې دې ګورئ. چې ورته وایي چې ځئ، که نه چې ورته وایي چې ځئ نه ځي، نه یو ځای کېږي سره. چې ورته وایي چې مه راځئ راځي. چې ورته وایي چې راشئ نه یو ځای کېږي، نه راځي. چې ورته وایي چې مه راځئ راځي. دا کیسې شوه. کیسې یعنې هغه څه چې د یوه شي د خصوصیاتو د بیانولو له مخې یو شی پېژندل کېږي. شی د یوه شي د خصوصیاتو یا ځانګړنو له مخې چې ځانګړنې بیان کړي، خصوصیات بیان کړي، بیا هغه شی ته وپېژنې. صحیح ده؟ دې ته کیسې وایي. مثال وایي دا څه شی دی چې دوې پښې لري، اذان هم کوي، خو انسان نه دی. چیرې دا چرګ شو. ګورئ، یعنې خصوصیات بیان کړو موږ ته. اذان کوي، چرګ بانګ کوي، که نه؟ پښې لري دوې، هغه هم دوې پښې لري، خو مګر انسان نه دی. صحیح ده؟ آفرین. کیسې د دې دپاره موږ وایو چې د یو کیسې اصلا په عموم کې فولکلوریک ادبیاتو برخه ده. خاص ویونکی نه وي معلوم. ډېره پورې د ماشومانو لپاره ویل کېږي، او په دې باندې د ماشومانو ذهن چې په ټوله کې د ماشوم ذهن چې دی د یوه سپینې تختې په څېر تک سپین پاک سوتره دی، او کله چې یو شی ور ولوېږي بیا په اسانۍ هم نه ترې پاکېږي. یعنې یو شی چې کله ورته وایي هماغه شی بیا زر په ذهن کې کښېني او تر ډېره پورې په یاد پاتې کېږي. صحیح ده؟ خو موږ تاسو چې کله کیسې وایو، هغه ماشوم دې ته هڅوو چې څنګه شي؟ هغه د ده ذهن ریسرچ وکړي، څېړنه وکړي، که نه ذهن یې ورپسې تاو شي. دې ته څه وایي؟ دې ته کیسې وایي. سمه ده؟ ښه، اوس راځو. کیسې ګورئ هم په نظم لیکل کېږي، هم په نثر. یعنې په شعر باندې هم کیسې ویل کېږي، په نظم ویل کېږي. سر د صندوقک دی له سرو غمیو ډک دی. دا څه شی دی؟ ګورئ وینئ، دی صندوقک ډک. ګورئ یو ډول هماهنګ کلمې پکې وي، منظومې کلمې پکې دي. خو که چیرې موږ تاسو دلته وایو چې په ورغوي کې ځایېږي، شپه ورځ پرې معلومېږي ځایېږي، بیا منظومه شوه. او که وایو چې سل خولې لري، نه ګېډه نه کلمې لري، بیا منظومه شوه. که چیرې ځي مخ نه را اړوي، ګوره چې ځم را سره ځي، چې نه ځم نه ځي. ګورئ پوستکی د ننه غوښه یې بهر. ګورئ په دې کې هم منظومې هم منثورې کیسې وي. صحیح ده؟ ښه، اوس مو راشئ کتاب ته. ګورئ زه درته وایم، اول د خصوصیاتو د بیانولو له مخې د یوه شي پېژندلو یا معلومولو ته کیسې وایي. 250 مخ دی. صحیح ده؟ د خصوصیاتو د بیانولو له مخې د یو شي پېژندلو یا معلومولو ته کیسې وایي. ګورئ خصوصیات ځانګړنې د معلوم کړه، شاید ترې وپېژندل. سمه ده؟ آفرین. دا خصوصیات هم په نظم هم په نثر کې بیانېږي، هم په شعر دی هم په نثر ساده ژبه. مخکې مې درته ویلي که نه؟ هم په شعر دی او هم په ساده ژبه په نثر باندې دی. صحیح ده؟ دې ته څه وایي؟ دې ته کیسې وایي. پوه شوئ؟ دلته ګوره چې کیسې موږ تاسو وایو، کله کله موږ تاسو مثال وایي چې ووایي دا څه شی دی، یا وایي چې دا څه شی دی، دا به څه وي. یعنې دا هغه کلمې دي چې موږ تاسو یې د مخکې له دې چې کیسې ووایو چاته وایو چې هغه موږ ته بېرته خپل ځواب راکړي، که نه؟ ګورئ کتاب کې مو کیسې راغلې چې په ورغوي کې ځایېږي،
شپه او ورځ پرې معلومیږي. دا څه شی دی؟ داسې ورته ونیسئ سم راځي که داسې څه رقم؟ داسې. آفرین، همداسې سم راځي که نه؟ آفرین. داسې ونیسم پوهېږئ ورباندې؟ داسې پوهېږئ؟ آفرین. په ورغوي کې ځایېږي، شپه او ورځ په معلومیږي. څه شی دی؟ موږ یې عکس ته ګورو. په عکس کې څه دی؟ په عکس کې یو ښایسته ساعت دی. ما ساعت مو لیدلی دی؟ په ورغوي کې ټول ځای ومه. ګورئ زه ټول په ورغوي کې ځای کړم. وینئ ځای مو کړو. وینئ ګورئ ټول ساعت مې په ورغوي کې ځای کړو. که چېرې بندونه لږ سره راوتړم بیا خو بیخي نه معلومېږي که نه؟ په ورغوي کې ځایېږي، شپه ورځ خپل وخت ما ته معلوموي. وګورم څو بجې دي که نه؟ ساعت ته وګورم څو بجې دی، ولا دومره وخت دی که نه؟ ناوخته شو، ولا وظیفې ته باید لاړ شم، ولا دلته لاړ شم، ولا جومات ته لاړ شم، کار مې وکړم. دا ټول کارونه ګورئ شپه ورځ په معلومېږي. چېرې دا یوه کیسه شوه. نو ماشوم څنګه دی؟ خپل ذهن دې ته چمتو کوي چې یو شي کې څېړنه وکړي. ګورئ غټ دیوالي ساعتونه خو مو لیدلي دي که نه؟ دیوالي ساعتونه خو مو لیدلي. ګورئ په کور کې غټ هم دي، له دې نه غټ هم وي که نه؟ چې موږ تاسو په دې باندې وخت معلوموو. شپه ورځ پرې معلومېږي او سرچپایي کوئ بیا بل څه نه په ورغوي کې ځایېږي. په ورغوي کې ځایېږي، شپه ورځ پرې معلومېږي. شپه ورځ پرې معلومېږي، په ورغوي کې ځایېږي. صحیح ده؟ آفرین. بل وایي دلته ګورئ داسې کتاب وره که نه؟ خوله په اور کې د شونډې د پوستکي نه جوړې دي. خوله یې په اور کې د شونډې له پوستکي نه. دا څه شی دی چې خوله یې په اور کې شونډې له پوستکي جوړوي؟ دا به ډېر جالب نه ده؟ څه دی دا؟ آفرین. پخبنۍ. پخ څه ته وایي؟ څوک راته پخ؟ پخ څه شی؟ پخ آهنګر. آهنګر مو لیدلی دی؟ آهنګر چې هغه مثال لارونه جوړوي، کیي جوړوي، تربرونه جوړوي. مثال وسپنه والا دونه تبر درته جوړ کړي که نه؟ وسپنه والا لور درته جوړ کړي، کیی درته جوړ کړي، شل شی درته جوړوي. هغه ګورئ وینئ وسپنه په اور کېږدي، سکروټې وي، سکروټو ته پخبنۍ وایي، هغه باد ورکوي. سکروټ تازه وي، وسپنې کچولي، هغه وسپنه سره سکروټه شي. چې کله سره سکروټه شوه نو څه چې ته وغوښتل جوړېږي. سړې وسپنې نه هېڅ شی نه جوړېږي. له سړې وسپنې نه هېڅ شی نه جوړېږي. رحمان بابا څه وایي؟ ګورئ رحمان بابا وایي نصیحت ناصحانو اثر نه کا، د سړې وسپنې هسې ټکول دي. د سړې وسپنې هسې ټکول دي. یعنې که چېرې سړه وسپنه ټکوې هېڅ شی نه جوړېږي. ته بېګاه یې به ټکوه. خو که چېرې ته انګړ ته وړې هغه سره کې سکروټې کې چې لور ته وغواړې لور جوړوي، که تبر ته وغواړې تبر جوړوي، که کیی وغواړې کیی درته جوړوي، که بل شی ته وغواړې بل شی درته جوړوي. د یوې وسپنې شل شی درته جوړ کړي. ځکه که چېرې وسپنه سړی بیا شی هېڅ تاثیر نه پکار. نصیحت ناصحانو اثر نه کا، د سړې وسپنې هسې ټکول دي. رحمان بابا وایي چا باندې چې نصیحت اثر نه کوي نو هغه لکه سړه وسپنه چې ټکوي هېڅ تاثیر ورباندې نه کوي. ښه هېڅ تاثیر نه کوي. یو بل عکس مې درته راوړی. ګورئ دلته په سوټه کې نیولې هغه وسپنه. نه پوهېږم چې دې نه به څه جوړوي. هغه نفر اخته دی ورباندې پخ دی. دې ته آهنګر وایي، پخ وایي. او له دې وسپنې نه هر شی چې وغواړي جوړولی شي. له سړې وسپنې نه. خو سړه وسپنه به څنګه سره کوي؟ له یخې وسپنې شی نه جوړېږي. بل یې راوړی دی. ګورئ چې سپین وي تور نه وي، چې تور وي سپین نه وي. دا څه شی دی؟ چې سپین وي تور نه وي، چې تور وي سپین نه وي، چې تور وي سپین نه وي، چې سپین وي تور نه وي. دا څه دی؟ آفرین. شپه او ورځ دی. ګورئ چې شپه شي تیاره شي که نه؟ چې شپه شي تیاره شي، توره شپه شي، تور شي، سپین نه وي. خو چې ورځ شي رڼا شي، روښنایي شي، سپین شي، بیا تور نه وي. دا څه دی؟ دا شپه او ورځ دی. پوه شئ؟ آفرین. ښه کتاب ته مې ګورئ بل څه دی؟ سل خولې لري نه ګېډه نه کلمې لري. وایي سل خولې لري نه ګېډه نه کلمې لري. دا څه دومره خولې څه کوي؟ دا څه دی؟ آفرین. دا به زه عکس تاسو ته ښایم، تاسو به ورته وایئ چې دا څه شی دی؟ دا غلبیل دی. آفرین. شی دی؟ غلبیل. غلبیل ګورئ څومره ډېر سروي لري که نه؟ خو مګم نه ګېډه لري او نه هم کلمې لري. ګورئ که چېرې ډېر میده
جالی وای لکه د سوري ډېر واړه وو هغې ته غلبیل وایي که دې نه لږ غټ وو هغې ته بیا څه وایي ما یې درته عکس تاسو ته راوړی هغې ته بیا میده بیز وایي دا وینئ دې ته میده بیز وایي که چیرې له دې نه یې ګورئ دا میده بیز تاسو ته معلومیږي که نه که چیرې د دې نه دا سوري څنګه وي لږ غټ وي لږ نور هم غټ وي هغې ته بیا څه وایي هغې ته بیا میده بیز نه چغل باندې اوري چې میده بیز په چغل اوري دا چغل دی ګورئ غلبیل میده بیز چغل غلبیل میده بیز چغل غلبیل وړوکی میده بیز لږ دغونه غټ چغل لږ دی هغې نه هم غټ صحیح ده آفرین ښه بل دی ځي مخ نه راړوي ځي روان وي خو مخ نه راړوي دا څه دي څه دي ووایي اوبه دي آفرین اوبه دې روان دي داسې خو نه وایي چې اوبه یا وایي لاړې وي هلکې چې راشي هو ولادې ما نه هلته د کتابو بایک پته وه زه هغه راوړم بېرته پسې راتاو شي داسې تاسو لیدلي داسې خو نه کوي که نه که نه یا وایي چې ولا زه خو تلم هلته دکان ته شی مې راوړه ته بېرته لاړ شم روانې وي د خیر سره چې یو شی راوړم داسې وي نه داسې خو نه وي ګورئ چې راځي هغه به نورې اوبه وي په یوه لکه یو وارې اوبه تېرېږي چې اوبه لاړې بیا نه راګرځي چې را وګرځي هغه به نورې اوبه وي صحیح ده آفرین چې ځي مخ نه راړوي دا اوبه دي پوه شوئ پوه ښه بل وایي و چې ځم را سره ځي چې نه ځم نه ځي چې روان شم را سره روان وي چې نه ځمه ودرېږم ودرېږي چې خبرې کوم لاس ښوروم لاس ښوروي چې دې خوا ته ګورم دې خوا ته دې خوا ته ګورم دا څه شی دی چې دی آفرین سیوری دی ډېر ښه آفرین ډېر ښه تاسو ډېر تکړه زده کوونکی بل وایي وایي اذان کوي ملا نه دی دوه پښې لري انسان نه دی دا څه دی څه دی آفرین زه به تاسو ته عکس وښیم داسې یو عکس درته وښیم چې تاسو داسې زر ورباندې پوه شئ څه دی اذانونه مو اورېدلي دي جنګ هم کوي که نه دوه پښې هم لري اذان کوي ملا نه دی دوه پښې اذان کوي انسان نه دی دوه پښې لري انسان نه دی اذان کوي ملا نه دی پوه شئ په آفرین دا چې دا چرګ دی ما چرګانو نور عکسونه هم تاسو ته راوړي داسې چرګان چې تاسو ورته وګورئ چې ورته حیران پاتې شئ تاسو ورته وګورئ وینئ داسې فقط ولاړ دی چې فقط دا د جنګ چرګان چې فقط جنګ وکړي پنجه ونیسي درته معلومیږي که نه یو سپین چرګ مې هم تاسو ته راوړی دی تاسو ورته وګورئ ډېر ښایسته چرګ دی ګورئ دا د جنګ والا دی صحیح ده دا د جنګ والا دی صحیح ده بل دی وایي غاښونه لري خو خوراک پرې نشي کولی غاښونه لري خو خوراک پرې نشي کولی یعنې یو څوک چې غاښونه ولري نو خوراک ولې نشي نو دا غاښونه به څوک څه کوي دا څه دی آفرین غاښونه لري خو خوراک پرې نشي کولی زه تاسو ته ښیم چې دا څه دی دا څه دی دا اره ده څه دی اره ارې غاښونه خو مې لیدلي ګورئ خوراک پرې نشي کولی درته معلومیږي که نه وګورئ دلته مې راوړی چې تاسو لرګي ورباندې اره کوئ وینئ اره خو مې لرې همداسې کېږي که نه بس لرګی ټوټي ټوټي کړي درته داسې میده غاښونه لري چې ورته حیران پاتې شي وینئ دا به درته وځړوم سمه ده یو بل د ارې عکس مې راوړی یو بل دا بیا لږ موډرن اره ده د هغونه نظر وینئ در معلومیږي دا بل اره ده ښه بل دی آخري کیسه ده آخري کیسه ده ګورئ څه وایي وایي پوستکی دننه غوښه یې بهر پوستکی دننه پوستکی خو چیرته وي بهر وي غوښه دننه وي دلته وایي غوښه یې څنګه دی پوستکی دننه دی غوښه یې بهر ده دا څه دی دا شاټینګ دی څه دی شاټینګ دی پوه شوئ پوه آفرین دا کیسه یې وه ګورئ موږ تاسو خصوصیات وویلې ځانګړنه مو وویلې له ځانګړنې نه مو شی معلوم کړل غاښونه لري خوراک پرې نشي کولی یاره وه اذان کوي دوه پښې لري انسان نه دی ملا هم نه دی پوه شو چرګ دی سل خولې لري نه ګېډه نه کولمې لري میده بیس چې غلغلبې پورغوي کې ځایېږي شپه او ورځ پرې معلومیږي
پوه شئ په ښه زده کوونکو ما تاسو ته اته نولس تنې کیسې ولوستلې ځوابونه مې درته ویلې عکسونه مې درته راوړل تاسو به همدغومره لس کیسې نوې نوې له ځان سره راوړئ له یو بل نه به پوښتنه کوئ کتابچه کې به لیکئ له ما نه به هم پوښتنه کوئ سمه ده دا مو کورنۍ دنده تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې بریالي اوسئ